دا میخه جی په دې باندې جاجر واله تاسو په خپل باندې وګورئ دا په ما یو جاجر چې د ماشین تش خو او د ماشین ما نه زه خدای باش کوم ما په شاته ما ترولین زنانه ولاړ وي اته خدای باش کې دنیا خلک ولاړو او د کوم دی یو جاجر تش کو دوه مربع فاصله کې زما دامه حواله کې دی د دې د زخم دی زما د لسه روپو میخه چې تبا کړ اخر چې کوم دی چې حکومت لا واشم نه پورې نه دی حکومت لاس واچو دا په کورم ګرځي په بارم ګرځي دوی د خلکو لازم دی زما کړی چې دا ځنه په ما باندې پټی کې زوم ټټر لګې دی پټی ما ټټر وشړو او په دې پټی کې دا جو کې هغه ځنه چې کوم دلته میخه ولګي په ما باندې په لاس ګرځي چې دا جو کې په دویمه موړه باندې ماته ولاړ په ما یو جاجر. السلام علیکم جی زما جمال شاه نوم دی زه شوډا جنگو بابا د کین نه خبرې کوم زما په کور کې اورېرونه دي ورور مې دی هغوی مې سره ډېر غټ ظلم زیاتیا وکړو زه په کور کې نوم زما یو بل کشر وراره دی هغه چې کوم دی هغه راګیر کو په هغه باندې یو جاجر پې والی دی هغه ته قدرت بچ کړی دی او زما د پټي نه دغه شان چې کوم دی ما ټیټر راوستی هغوی چې کوم دی ما له پټي کې یوه کوله هغه سړي باندې هم ډزې کړي دي بیا چې کوم دی زما د مرګ کوشش کوي زما خویندې د هغوی د مرګ کوشش کوي زه تاسو ته مهرباني وکړئ زه تاسو سوال کوم چې یاره ما څخه همدردي وکړئ حکومت ته او زما د دې میخ هم تپوس وکړی شي دا میخه جی په دې باندې جاجر واله تاسو ته په خپله باندې وګورئ دا اینې داسې تاسو ښکاري مو او اوس چې کوم دی هغه یو راغلی دی زما په کور کې اوس بیا راننوتی دی ناستی دی اوسه پورې چې کوم دی هغوی ته پولیس هم لاس وانه چوو تاسو مهرباني وکړئ زما سره همدردي وکړئ حکومت ته پولیس ته او نورو افسرانو ته او حکمرانانو ته زه غریب سړی یم زه د دې لانجو عادت هم نه یم کولی هم نشم تاڼۍ تاسینونه هم نشم کولی پیږم هم پې نه او وس مې هم نشته دی کمزوری یم دغه شان چې کوم دی دوی ما سره نور هم د ورونو ظلم زیاتیا وکړو ځکه زه بیمار یم په خپله باندې. علیکم جی زما نوم شوسین جنګو بابا کریم شوډاک تحصیل تنګیا ضلع چارسده دیمه جی پرون چې کوم دی ما خپل پټی اړه ما چې کوم پلاته نن لاس ورځې مخکې وایي چې پټی خپل مسله د ختمه کړه ما ته خپل پټی اړه پټی له ما ټیټر راوسه پټی نه ما باندې هغه ځنې یو جاجر وو ما چې کوم دی په لاس ګرځه کې په ما یو جاجر چې د ماشین تش خو او د ماشین ما نه زه خدای باش کوم ما په شاته ما ترولین زنانه ولاړ وي اته خدای باش کې دنیا خلک ولاړو او د کوم دی یو جاجر تش کو دوه مربع فاصله کې زما دامه حواله کې دی د دې د زخم دی زما د لسه روپو میخه چې تبا کړ اخر چې کوم دی چې حکومت لا واشم نه پورې نه دی حکومت لاس واچو دا په کورم ګرځي په بارم ګرځي دوی د خلکو لازم دی چې دوی خلک د حکومت نه خلاصي دوی چې کوم دی مله دا ونه کړ حکومت مله دا امداد رانه کو چې دوی دومره قدر ته مله ونه کړ جی چې کوم دی دوی مله نه کسان گرفتار کوي نه بل څه کوي او دا زمون د میخه دا زمون میخه دا زمون ګستی و زمون غریبی له مرنګي مثلا 10 روپو درک نه لګي دوی چې کوم دا تباہ برباد کړو جی اخر حکومت ما په خبر اداغه نه کې د خلکو د سیړیان اور سمانی حکومت ما خبره نه وز ما کار نه باسي که سبا ما سو وکړي حکومت بس ما مخې نه راځي ځکه چې زه یو غریب یم نه زه یو خپل مجبور یم زه تباہ برباد شوم زما میخ ته په ما یو جاجر وته په نو زه په خپل نس کې جمالي مخ نن چې کم دی زاسې زه الله ما ژوند راکړی دا خبره ما الله بل ژوند یو حساب راکړی ځکه چې په نو د په ما یو جاجر د ماشین په لاس ګرځه کې ستړی جی او مخه ما باندې ماشین شپېلې ما لیدای چې ماشین چې کم دی ماشین شپېلې ما ستر کوم مخه او د دینه کالتوس روان ما لیدای والله په ماته زما په خپو کې یو خو بل په سر اړو یو سیټه بچ کې کالتوس وزاجي بچ کوم دی زما په دې کې میخه ولګي د زما لاس کول په میخه ولګي او د دې کوم نه پورې حکومت ما دا کو نن راغلی ما ته په کور کې دنه ناسي چې کساله زه یا داز وکم یا گزار کوم څه ما پسې به غونډه دنیا ما پسې اخر ما ته بد خلک پسوي بل چې کوم دی جی خبره دا د زما چې کوم د خلاف د لاس نه چولې کې حکومت په غاور نه کې بس نه کې ازما بي وسیله که زه ساله سوک ما په حکومت بم په ما په عوام په ما په سیړ بم په ما په ځار ما په اخر زه د کم د ګونګار مچ په ما باندې جاجر موجز ما میخم نه تبا کې زما په ځان نه ودم دځ کې اخر دا کم انصاف دی ما ته خبره نشي چې ما ته اول دز د روز ته خبره ما ته شتنه زه سره خبر نیمه جی او ما ته چې کم د په ما دز کې اخر په ما جاجر وځي اخر دا کم خبر نیمه په ما دز کې دا زما په ځان نو کیږي زما په کور کیږي شپه ورځ ما په خطر کې چې اخر د حکومت ولې زما دغه نه کوي کایا کنن حکومت ما ته پوس نه کوي ساله بیا ما د بل چا ته پوس نه کوي جدا مهرباني تنګي ډي سپي منډړي سي چو او چرسدي ډي پیو دوینه زما د غوښتنه چې ما په کار غوړو کې او چې پینې کې جی زه الله جزم بس ما را پورونه کړی چې اخر دوی زمانن په کور کې دوی ناس دي حکومت دوی ته لاس نشي دا اخر څه وجه دی جی دا ځمکه دی جی دغه ځای په ما باندې دا پټي کې زوم ټیټر لګې دی پټي ما ټیټر وشړو او په دې پټي کې ډا جو کې هغه ځای چې کندل ته میخه ولګې او په ما باندې په لاس غته کې جډا جو کې په دویمه موړه باندې ما ته ولاړ په ما یو جاجر د ماشین تش کو زه خو داسې باج کوم او میخه ولګې دی جی دا میخه ولګې دی
په صلح باندې تمامېږي په صلح کې ډېر خیر دا چې کوم دی نو بل څوک نه دی یو خپل ځان دی خورونه دي تره دی وراره دی ورور دی او د دې سود او زیان په دنیا کې دغسې د پخوانه داران ښه دي دغه شان راچلیږي چې خلک په سود او زیان باندې یو بل وژني لږ شان د وراثت مسله ده مشرانو کې فیصلې کړي دي او که لږ صبر نه کار اغستی وي دا تقسیم به هم شوی هر چا ته خپل حصه ملاو شوی خو زه په دې کې به د الله خیر پرون به چې دی نو دا ټکټر بیا راوستی او بس ټوپک بیا راغستی ډزې بیا کړي او الله به سړي نور بنیادمان بچ کړي او میخه به لګېدله میخه هم الله بچ کړي انشاءالله چې خدای ښه کړي دارو درملې ورله کړي او علاج ورله کوي نو حکومت چارواکو ته مې هم دا خواست دی چې دا ډېر غریبانان دي انتهایي په دې کلي کې به داسې غریبانان نور پیدا نه کړي تاسو دوی د آبادو ته وګورئ پخپله به تاسو دا ماین کوئ چې یاره انتهایي غریبانان دي او ډېر بې تعلیمه دي شعور دي ته پکار ده د دې صلحه پکار ده د دې جوړه پکار ده د دې کور جوړول پکار دي او د جګړو نه او د دې نه څه جوړېږي نه او د مرګونو نه بیا په خپل منځ کې خپلې غوښې دي خپل لاسونه دي که دوی یو بل داسې کار کوي نو دا د افسوس خبره ده حکومت ته دا خواست کوم چې د دې کور ساز کوي او دغه زما طرف نه دا خبره وه وما علینا الا البلاغ